سلام، وخت مو بخیر. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. همدا ویډیو د برکه ده چې څنګه د فایرفاکس او کروم بروزرونو کې د موزیلا کامن وایس هغه کوم لینک چې دی هغه د ډیسکټاپ په شکل باندې خلاص کړو، تر څو هلته په اسانه توګه باندې خپل غږونه ثبت کړو، واورو او جملې بیا کتنه وکړو. او جملې چې دی هملته ډېر په اسانه اپلوډ کېږي. نو دغه خوبي دغه لري چې انټرنیټ هم کم مصرف کوي او سرعت یې هم ډېر ښه دی. نو راځو لومړی فایرفاکس بروزر خلاصوو. نو ما مخکې ما موزیلا کامن وایس لینک چې دا ما خلاص کړی دی. نو اوس غواړو چې همدغه صفحه د ډیسکټاپ شکل ته واړوو تر څو نور اسانتیاوې هم رامنځته شي. راځو په سر کې ښي طرف ته کوم د بروزر چې دی همدغه 3 نقطې کلیک کوو. نو دلته مختلف اپشن راځي. راځو لاندې لیکلي دي ډیسکټاپ سایټ همدغه اوپن کوو. نو موږ چې کله ډیسکټاپ سایټ کوم اپشن چې دا هغه آن کو، نو دلته موزیلا کامن وایس لینک چې دغه ډیسکټاپ په شکل خلاص شو. نو دلته اسانتیاوې ډېرې دي او دومره لوډ هم راځي، انټرنیټ هم کم مصرفي کې دی بخشو کې. نو ګورئ دلته زه د واورئ بخش باندې کلیک کوم، نو اتومات لینک خلاص شي. نو ګورئ د واورئ بخش د همدې کې لینک اتومات خلاص شو. نو پاتې مقدسات او ناموس په ولې کې بخش هم اتومات کار کوي او بیا کتنه چې دي ټول جملې په یوه صفحه کې راځي. کولی شو چې په اسانۍ سره تایید او یا ردی کو. نو راځو اوس کروم خلاصو. کروم کې هم دومره تفاوت نه لري، هماغه فایرفاکس په شکل باندې خلاصیږي. راځو پاس کونج کې 3 نقطې باندې کلیک کوو. فایرفاکس هغه کې کروم بروزر کې نو راځو دلته لاندې ډیسکټاپ سایټ لیکلی دی. ډیسکټاپ سایټ دلته هم خلاصوو، آن کوو یې. نو وګورئ کروم کې هم هماغه د فایرفاکس بروزر په شان باندې دلته هم موزیلا کامن د ډیسکټاپ په شکل باندې خلاص شو. له توجه مو نړۍ مننه.